ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاہ و. نیمه شپه دا په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی. یو سړی پاس ګرځي په کوټه. ابراهیم ابن ادهم आवाज کې څوک وې صاحب غویانو والا ما غوی رانه ورک ورته د خدای بنده دا د بادشاہ محل دی دلته سړی نشي راننوتی غوی کوم ځای راغو بیا غوی پاس په کوټه کې ورته ښه دا د بادشاہ محل ته سړی نشي راتلی وی نه وی غویان هم نشي راتلی وی نه نو وی که دې محل ته غوی نشي راتلی او سړی نشي راتلی که نه جي دومره لویه پابندي ده او ما ته وی چې دلته غویان لټې نو تم پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملایي. بادشاہ وی ښه ټوله شپه یې ویښه تېره سحر دربار ته راغی ناست دی پریشان دی دماغ همغه سړی چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل کې راغلی او تر ګرځي سینتري ته تپوس کوي چې څه ګورې وی جي اوښ رانه ورک خدای بنده د بادشاه ناست دی وزیران دي دربار لګېدلی ده دلته اوښان لټې وځه ابراهیم ابن ادم دننه واورېد ویل علیا دننه یې راولئ وی نیو دننه یې پېښ وی څه لټې کاکا وی صاحب اوښ رانه ورک وی کاکا تا سسری خو نه دی چې اوښان پکې راځي وی جي معافي غواړم سهار سکولی شو دا په کولو غوږونه اوري دا زما دا هلکان یې اوري دا دغه سرونه هم چې پرېښي دي لیډي ډیانې شرمېدلی ملک شو زمون پرتوګیستلی مخ شو زمون ښځې او سړي ټول په شرمونو وشرم سړی چې سهار راپاسي وایي خدای دا څه بد دې راسره کړي دي چې ښځه وی ډېر بخښه سړی چې په میک اپ شروع وکړي ښځه غریبه لس میلم تلی چې د ده میک اپ نه خلاص دا ملک تباه دی دا ملک د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ پاکستان ټول عمر د پیرنګیانو جوکر ملک پاتې شوی جوکر تاسو خپل تهذیب نشته د انګریزانو سرونه به ګورئ نو هغسې سر به جوړوئ د انګریزانو جامې به ګورئ نو هغسې جامې به اغوندئ د هغې غوندې پتلون به اغوندئ د هغې غوندې بوټ شرټ به اغوندئ خدای په قهر اخته قوم تاسو خپل تهذیب نشته ستاسو لباس نشته د سر ویښته په تاسو کې فیشن نشته پیغمبر درې قسمه سر پرېښی دی وفراو لماو جما درې قسم غوږونو تر نیمه د غوږونو تر پیسکو او تر اوږو زلفو والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دی زما اے محمد استا پدی خیستا مخبان لے واللیل اذا سجا اوستا پدی تور زلفو چپوگوی خوری کی او تورش پا جوڑ کی یو کلی کی دا ویلیو چې زه بیا لاړم دا کلی امام ویلی دا چرته تفسیرونو کې نشته تفسیرونو کې دا نشته اوس ملیانو نمبر خو بو یوړو چې ګورې د اردو تفسیر به ورته د ملا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورئ د سټ نه ایسې اور میګ ولتا هو ملا د اردو تفسیر سره څه کار که په عربي نه پوهېږي تاړو ملا نه خره ورته والی چې پټو ته پې سره چلوي تاسو پوه شوئ په خبره باندې چې
چې مولای داغه په ډیکس باندې به د عربي تفسیر کړو اردو تفسیر به ته ولې ګورې والضحى والليل اذا سجى دا ترجمه چې ما وکړه دا چا کړې دا علامه علوسی کړې ده روح المعانی کې وګورئ د دې صورت په ضمن والضحى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم زما عزیزان ابراهیم ابن ادم ته وایي زما فی غواړم څه عرض کولی شم وی چې وایه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و وی زما پلار وی هغه نه مخکې څوک و وی زما نیکه و وی اوس څوک دی وی زه یم وی تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وبکیني بل چا ته به دا وی نو سری څه ته وایي د سری تعریف وکړه سری وی دی ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته راغلی ته به هم تې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي دا سری دی دا دربار نه دی دا سری دی او بادشاہ بند کئی دربار ولې صاحب بند کی بس پړه می تیار شو دربار بند شو چې بادشاہ کور تلاړو سګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده نوکره خیال کوي چې زه بادشاہ یم او وینځې څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاہ په پالنګ کې سملاست نو لخته راواغسته او یو څو لختې وواله اوینځه چې راپاڅېده ډېرې وخندل بیا یې وجړل بادشاہ د لاس نه ونیوه چې وخودې جړل ځکه چې ما ووهلې نو دا ودې خندل ولې بادشاہ تا خپل کارو کو ما خپل کارو کو زه خپل کار کوه زه وینا حل به ورته بس تا وهلم ما وخندل زما خپله خوښه زه لار لنډوه پخوا به غلامانو بادشاه سره آکړ کې خبرې کولې شو نن مونږ په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چېرته دا وزیر په دوره تللی که او چاله څه ورکوي نو دا ګیرې والا ورته ولاړي نو هغه ته ګوري نو هغه ورته هسې عقله چینګه نیولې ده هلکه خوله راټوله که خوله دې د مرګ په ناره بند شه هغه لا درته کتلي نه دي که درته یې وکته نو خوله چینګه که څه به وی چاله ورشم چې وجاړم چاله ورشم چې وجاړم دینه دین اسلام غواړم چاته وې ویزه ده بادشاہ ته وی ځه کار کوه وینا بچیا حل بوي ورتلو بادشاہ د ډېرې زمانې نه مې دار مانو پزړه کې چې دا پالنګ دا ډبل بیډ چې بادشاہ پکې سر نګون پروت وي او د بېغمۍ خوبونه پکې کوي چې د دې مزه به څنګه وي د ډېرې مودې نه مې دار مانو نن مې هغه ارمان ووتو مزه مې د پالنګ واغستا زړه مې خوشحال شو ځکه مې وخندل ویل نو دا ودې جړل ولې ویل بادشاه ومې جړل ځکه چې په دې پالنګ کې ما 10 منټه تېر کړه
په دې پولنګ کې ما 10 منټه تیر کړه، ماله خو دومره سزا ملاو شوه. اے خدای چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغوی له به څومره سزا ورکوي. الله وینځه ده بادشاہ له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته درد او به کوي چلته او به کوي. تسبیح خو آسان شی دی، ګیره پرې خولم آسان کار دی، ټنډې په سب سره مګل مګل چې تور داغ پې جوړ شي دا هم آسان کار دی. ګران کار څه دی؟ ګران کار تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. دا ډېر ګران حق ویل او بیا هغه چا ته حق ویل چې دا ځای دې وهي، د دې ځای د وهنو یره یې پکې هغه ته حق ویل دا ډېر ګران. پیر جوړېدل خو ډېر آسان کار دی، خو یو کوټنۍ کې کېنه او خلک به وایي چې دا پیر صاحب بېګا د شپې اندام اندام پروت او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولتله او راتله. نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه بې لکۍ دي چې دا به نه ګوري نه غوږ او نه سپېږمې خو روان